ابو هريره اب مونږ پلار ته وایو زمونږ عام خلک وایي جوړي اب پلار ته وایي خو د اب معنا پلار نه ده چې د پیشو پلار نه د پیشو پلار نه دا اب چې دی کنه ابو اللبن عرب وایي ابو اللبن لبن شودو ته وایي نو د شودو پلار نه د شودو پلار نه شودو والا ګوجر چې شودو والا د دې اب معنا ده والا پیشو والا شودو والا ابو بکر نو ابو بکر ته ابو بکر ځکه وای د پلار د بکر نه دی نه بکر وای ابتدا ته لومبیواله ته لکه یو جنې ده او هغه نوې بالغه شي نو هغې ته باکره وای ځکه دا نوې بالغه شوې ده وګوره سحر وختي چې وي هغې ته بکور وای عربی کې سحر وختي نو دا د ورځې ابتدا وي نو د ابتدا ته دې ته بکورت وای بکر وای او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې د اسلام په هر کار کې به هغه اولو اسلام یې اول راوړی دی پیغمبر علیه السلام د معراج نه راغی تصدیق یې د اول کړی دی غرض دا چې هر کار به د اسلامو نو ابو بکر به پکې په اول کې نو ځکه ورته ابو بکر وایي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کنیت ته ابو تراب نو ابو تراب ورته ځکه وایي تراب وایي خورو ته نو د خورو پلار نه خورو والا پیغمبر علیه السلام یو ځل حضرت فاطمه زهرا کر راغی وی علی څه شو هغه ورته یا رسول الله په وړه خبره خپه شو لاړه د کور نه لور ورته فریاد وکړه راووته ورپسې مسجد نبوي کې په ځان څادر راچولې دی اوده دی چې داسې ډډې واړوله او خورې وې لاندې ټول بدن یې د خورو کې ملاستو پیغمبر علیه السلام را پاسو وی پاسه ابو ترابه د هغې ورځې نه هغه ته ابو تراب کنیت چې دی نو ورکړی شو ای خورو والا نو دا ابو چې وی ابو هريره د پیشو والا د بزان سره پیشو ساتله بس ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ته ابو هريره وای او دا وته ځکه وای هر وای پیشو ته دا پیشوګان ساتل او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لا چې دقه د ایمان په وخت کې راغی او قبل موقع کې راغلی او د چکله ته بیعت کوو ایمان یې راوړ نو په دغه ټیم کې په خوا د خلکو غټ لستونی بو داسې نو دلته پیشو منډلې و د پیشو بچي وسره اوس دلته وسره دی نو لګیا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته کلمه ویله مسلمان شو الته پیشو یو میاو نارې کړي پیغمبر علیه السلام ورته وایي دا څه دي یا رسول الله دا خو پیشو ده بچی دی نو ماوی کوسی دغلته پرېدم نو څوک رک بشي ضایع بشي نو وایي ماوی چې راشه ځان سره محفوظ وساتم د هغې وخت نه ورته پیغمبر علیه السلام وی ته خو ابو هریره